مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. د هغه کسانو مثال چې د الله تعالی په لار شیخ خپل مولینه لګوي د هغه دونه په شان دی چې او وجه زرغون شنه کړي په هر وجه کې سل دونه دي او الله تعالی اجر جوړوي چا د پورا چې وغوړي او الله تعالی ډېر پروخ ولا شعبوي دی. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هغه کسان چې خپل مولینه د الله تعالی په لار کې لګوي بیا دوی د خپل انفاق خیرات پسې احسان بورول نه کوي او نه آزار تکلیف رسوي خاص د دوی د پوره د خپل رب په نس د دوی اجر دی او نه به په دوی باندې څه ویروي او نه به دوی غمژن کیږي. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها والله غني حليم. شا خبر کول او بخښنه کول ډېر غوره دی د هغې صدقې نه چې د هغې پسې تکلیف تنګول روڅي او الله تعالی ډېر بې پروا ډېر تحمل صبر ولا دی. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. هغه کسونه چې ایمان وروړه د خپل خیراتونه په احسان بورول او ضرر رسول سره ما بربادوي د هغه کس په شان چې خلک ته د ځون شودنه د پوره خپل مول خرج کوي او په الله تعالی او د آخرت پر ایمان نه لري نو د مثال د هغه شویه نګټه په شان دی چې په هغه باندې څلش خوروي بیا په هغه ګټه زورور باران وریږي نو هغه ګټه صفا پریږدي دوی به د هغه عملونه نه چې کړي دي په هیڅ شي سوو باندې قادر نشي او الله تعالی کافر قوم ته نیغه سیده لار نشي.